نورستان کې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. د لسګونه جریبه ځمکې ځنګل سوځېدلی. ځای سرچینې وایي په نورستان کې پر ځنګلونو لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی او د سیمې اوسیدونکي او امنیتي مسؤلین په کابو کولو کې پاتې راغلي دي. نورستان کې د اور لګېدنه له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا پیل شوې چې له امله یې تر اوسه لسګونه جریبه ځنګل سوځېدلی ده. ځای سرچینو ویلي که لګېدلی اور کنټرول نشي لمبې به د نورستان د واب او د لغمان د دولت شاه ولسوالیو تر ځنګلونو پورې ورسیږي. د سرچینو په وینا تر اوسه د سیمې خلک او امنیتي مسؤلین هم نه دي توانېدلي چې دا اور مړ کړي. ویل کېږي لګېدلی اور هره شیبه په سیمه کې د وچې هوا توندو بادونو له امله شیبه په شیبه پراخېږي. خو د نورستان چارواکو بیا رسنۍ ته ویلي چې د ولس په همکارۍ لګېدلی اور څه ناڅه کنټرول کړی، خو په وینا یې چې د اور وژنې د وسایلو نشتون یې دا هڅې له ستونزو سره مخ کړي دي.